مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم سور لسو کاله مخکې فرمایلی دي. اسنګه اوس به درته مثال درکم تاسو به پی پیش وې. هغه سوی حضور پاک هغه وی ویلون لمن یحدث هغه سړی چې هغه خبرې کوي فیکذب او دې دروغ وی څه دپاره لیضحک منه الناس چې خلق او خاندي. ویل له د جهنم هغه کنده چې روزانه جهنم او یو زره کاله او یا زره کرته امان غواړي دا سړی به په هغه کنده کې پروت وي. نن سبا خلق دروغ دې دپاره وایي که نه وایي چې خلق وخاندي. مجلس جوړ کړي باقاعده پخوا به دا ملا دو پیازا او بیربل دا به ناستو په مجلس کې او داسې خبرې به کولې چې خلق به خندول. د ځانه به خبرې جوړې کړلې مفتو کې به خبرې جوړې کړلې او څه لپاره د بادشاه د خندا دپاره.